چرا پلیتای خودت بند نکردی؟ این دوزی میکنه. چی دوزی میکنه؟ همین دوزا. د افغانستان خلاف لاس موټر په کابل کې نور نه پرېږدو. این دیگه وظیفه ما است که باید راوت کنیم. این پلیتای خودت بند کو صحیح است؟ دې کې هیڅ استثناء نشته. دا د ریاست الوزرا د عالی مقام حکم ده، دا پر ټولو هیوادوالو باندې یو شان ته تطبیق کیږي. هغه موټر چې نه سټیکر لري او نه پلیټو جوایسر لري هغه د له کابله څخه ځان وباسي له مرکزه څخه. که چیرې چا د قانون څخه سرغړونه کوله، قانون یې پر ځان نه تطبیقوي، بیا هغه کس و موټر موږ ګیروو، شهرک دې است و. د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې له مخې له کابل ښار څخه د یو کلي موټرو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د کابل ښار د ترافیکو ریاست د معلومات له مخې هغه موټر چې د افغانستان خلاف لاس دي، اسناد او پلیټ نه لري، له ټاکل شوي مودې له پوره کېدو وړاندې دي له کابل ښار څخه ووځي. د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې د ترافیکو ریاست او امن عامه ریاست له لوري چک پاینټونه اچول شوي ترڅو هغه موټرو ته د کابل ښار څخه د وتلو په تړاو معلومات ورکړي چې د افغانستان خلاف لاس دي. محترمه تاسو بهتره معلومه ده چې څه موده مخکې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د عالی مقام له طرفه څخه حکم صادر شو. دغه رنګ د کورنۍ چارو وزارت له طرفه څخه هدایت وشو چې هغه موټر چې د افغانستان لاس خلاف د ښي لاس موټر دي نو هغو دپاره هغه موټر چې چا سټیکر درلودي هغه دې مراجعه وکړي، خپل پلیټ او جوایسر دې واخلي. هغه موټر چې پلیټ او جوایسر لري هغو ته تمدید ورکول کیږي. هغه موټر چې نه سټیکر لري او نه پلیټ او جوایسر لري هغه دې له کابله څخه ځان وباسي له مرکزه څخه او ولایتو ته دې مراجعه وکړي، هلته دې خپل موټران واسطې ثبت کړي او سټیکر دې واخلي. بیا به تقریبا د تېرې پنجشنبې په ورځ د میزان په 19مه باندې د 1404 د میزان په 19مه باندې بیا د کورنیو چارو وزارت د عالی مقام له طرفه څخه بله ابلاغیه پسې خپره شوه چې دغو موټرانو ته 7 ورځې وخت ورکول شو چې دغه موټران چې د افغانستان لاس خلاف د ښي لاس موټر دي، یو کلي موټر دي، دا نور دلته د فعالیت د تګ و راتګ اجازه نه لري، دا د عاجلا له مرکزه څخه ځانونه وباسي، ولایتو ته دې مراجعه وکړي او ثبت کړي موټران او خپل سټیکر دې ترلاسه کړي. نو د هغې ابلاغیې په تعقیب باندې زموږ پرسونل راوتلی ده، په شمول باندې د پرسونل د امن عامې چې هغه له موږ سره همکاره دي او کومک دي په دې پروسه کې. موږ دا د کنټرول نیولی ده چې انشاءالله هغه موټر چې خلاف ورزي کوي هغه موږ بیا اشارک ته قیدوو یې، له هغه وروسته بیا زموږ د عمومي ریاست د مقام دغه د تصمیم د چې سره کم دی تصمیم ورته نیوی هغسې به اجرات کېږي. د افغانستان خلاف لاس موټرو ته چې نه اسناد لري او نه جوارسد د 7 ورځو په موده کې دی له کابل ښار څخه ووځي. که چیرې چلوونکي دغه چاره پلې نه کړي موټر یې د ترافیکو ریاست له لوري نیول کېږي او د ترافیکو ریاست اړوند شهرک ته وړل کېږي. عملي اقدام خو دغه ده محترمه چې تاسې وینئ چې موږ کنټرول نیولی ده، د امن عامه ملګري له موږ سره همکاره دي په دې پروسه کې. څوک چې د چا سره چې یو کلي واسطه وي د افغانستان لاس خلاف د ښي لاس موټر هغه مستقیما شارک ته بیایي، نور د هغه دپاره قید ورکوو او شارک ته بیایي، له هغه وروسته زموږ عمومي ریاست د هغه په باره کې تصمیم نیسي. د کابل ښار د ترافیکو ریاست مسؤلین زیاتوي د یو کلي موټرو په برخه کې چې هیڅ اسناد او جواهر نه لري استثناء نه ده موجوده او د افغانستان په ټولو اوسیدونکو چې دغه موټر لري قانون یو ډول پلی کیږي. نه محترمه په دې کې هیڅ استثناء نشته. دا د ریاست الوزرا د عالی مقام حکم ده، دا پر ټولو هیوادوالو باندې یو شان ته تطبیق کیږي. یعنی په دې کې دا استثناء نشته چې دا مسؤل ده، دا غیر مسؤل ده، دا عام خلک دي، دا مسؤلین دي، دا مجاهدین دي، دا استثناء په دې کې نشته. دا حکم عام ده ټولو هیوادوالو ته. نو ټول هیوادوال باید چې په دې باندې سر خلاص کړي
چې په دې کې استثنا په دې حکم کې نشته. د ټرافیکو ریاست مسؤلین وایي د افغانستان خلاف لاس موټرو د زیاتوالي له امله په کابل ښار کې د ګڼې ګوڼې کچه لوړه شوې وه، خو د تازه پریکړې له مخې د دې موټرو وتل له کابل ښار څخه به د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په برخه کې مثبت رول ولوبوي. نو دا خو ډېر اثر را چې تاسو ته معلومه ده چې اوس ورځې هم ډېرې کوچنۍ دي، وړې دي. په دې وړو ورځو کې طبعا په کابل کې بیروبار له حده زیات وي، ولې خوشبختانه له کومه وخته چې دا پروسه جوړه سوې ده، شروع سوې ده، دا د افغانستان د خلاف ښي لاس موټرو د وتو پروسه پیل سوې ده، ډېر تاثیر یې اچولی ده، بیروبار کم سوی ده، حوادث یې کمې سوي دي، او نور به هم انشاءالله دا باقي پاته موټر که ووځي نور به هم پر دې بیروبار او پر دې ازدحام باندې ډېر اثر واچي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت اړوند امن عامه ریاست منصوبینو په کابل ښار کې د چک پاینټونو په رامنځته کولو د 1 کیلو موټرو د ایستلو په برخه کې عملي اقدامات پیل کړي او هر هغه څوک چې په ځان قانون پلی نه کړي موټر یې نیول کیږي. موږ ته دا مسؤلیت راکړی چې د افغانستان خلاف لاس موټر په کابل کې نور نه پرېږدو، د کابل څخه یې وباسئ، کابل د ښار څخه. که چیرې چا د قانون څخه سرغړونه کوله، قانون یې پر ځان نه تطبیقوي، بیا هغه کس و موټر موږ ګیروو شهرک ته است و، بیا شهرک پوهېږي، خپلې اصول پوهېږي، خپلې قوانین پوهېږي چې هر څه یې ورسره کوله. نو د څو ورځو راهیسې موږ دغه چک پاینټونه لرو. د کورنۍ چارو وزارت د پریکړې له مخې یوازې هغه موټر چې د افغانستان خلاف لاس دي، اسناد او جواهر نه لري، د کابل څخه د وتلو پریکړه شوې او له کابل ښار څخه د نه وتلو په صورت کې موټر نیول کیږي.